د کہانی شروعات کیږي په سپین کې د یو جیل نه چې هغه ته نوې قیدیان راوستل او په هغه قیدي کې یو انډرس نومي قیدی وي چې هغه یو بانکر وي او هغه ته د 8 کالو سزا ملو شوی وي چې دلته دا ټول نوې قیدیان یو ځای ته راولي او هلته د هغې تالاشي اخلي نو په دې کې یو ډومینګو نومي ګارډ هغه انډرس له راشي ورته وایي چې دا سوټ دې راماندې په 150 یورو راخرڅ کا نو انډرس ولې دا سوټ ورنکي د دې د وجې دا ګارډ انډرس لا بالغ هم ورنکي او ورله یو بالټي اوبه هم ورکړي چې هغه به دې دا 3 ورځو پورې استعمالوي او اوس ورځې تېرېږي او په دې جیل کې دومره ګندګي وي چې د هغې د وجې انډرس بیمار شي نو اوس هغه د لامبلو فیصله وکړي خو په دې دومره لږ اوبو باندې به هغه څنګه لامبي یو ورځ یو بلیک نومي قیدي انډرس له خوراک راوړي چې هغه د انډرس دا حالات وویني نو هغه پرې ډېر زیات خفه شي او هغې سره دله یو سګرټ ورکړي او دوستي هم ورسره وکړي او اوس ورځې تېرېږي او یو شپه انډرس سګرټ لګولی وي او هغه دا سوچ کوي چې هغه به د دې جیل نه څنګه وځي او ورځې تېرېږي او د انډرس حالات هم ډېر زیات خراب شي او د دې د وجې هغه د خپل جیل دا دروازه زور سره وخي او د دې هر څه باره کې وارډن مورینو ته پته ولګي نو هغه د ګارډ څه ووایي او انډرس به ډېر زیات ووخي او اوس 3 هفتې پس انډرس مین جیل ته ولیږي چې هلته ټول قیدیان وي چې هلته هغه څنګه راشي نو د لرې نه ورته بلیکي لاس اوچت کړي او دراصل هغه به بلیکي او پینو نومي سړي سره په کمره کې اوسېږي او پینو په دې جیل کې ډېر زیات مشهوره وي ولې چې هغه سره ډېر زیات کتابونه او څه خاص کپړې وي ورسره چې هغه به دې قیدیانو له ده په کرایه ورکولې او په سبا باندې قیدیانو له خپل خاندان میلاوېدو دپاره راغلو نو اوس انډرس ته دا یقین وي چې زما ګرل فرنډ به ما سره میلاوېدو دپاره راځي خو دلته یو جینۍ راشي او دا د انډرس ګرل فرنډ نه بلکې د انډرس د ګرل فرنډ خور وي چې د هغې لوسیا نوم وي او هغه ورته وایي چې زما خور تا سره میلاوېدل نه غواړي ولې چې هغه اوس تا ته مجرم وایي او اوس چې انډرس دا واوري نو هغه ډېر زیات خفه شي او په خفګان باندې هغه خپلې کمرې ته راشي او یو ورځ په انډرس باندې څه قیدیان حمله وکړي او د هغه نه کپړې وباسي نو دې د کمپلینټ دپاره د ډومینګو نومي ګارډ له راشي خو هغه د ده خبره ونه مني او ورته ووایي چې په دې جیل کې کمپلینټ هم کوي نو په هغې به 300 یوروز لګي نو دلته چې انډرس دا خبره واوري نو ډېره زیاته غوسه ورشي هغه اوس څه کولی هم نشي او دې نه پس د انډرس ملاقات یو مینول نومي سړي سره وشي چې هغه دله څه کپړې ورکړي او هغه د یو بوني نومي سړي سره ملو کړي چې هغه یو ډاکټر وي او هغې نه پس بوني د انډرس د بوډي جان چوکي او هغه ته وایي چې ته ما سره په پارټۍ کې شامل شه او د دې د پارټۍ نوم PRA وي او دراصل د دې کار دا و چې قیدیانو د حق دپاره به دی احتجاج کو په دې جیل کې خو انډرس دوی ته انکار وکړي او هغه په دې سوچ کې او که دی په دې ګروپ کې شامل شو نو سبا د هغه دپاره غټه مسله جوړېدی شي او په سبا باندې انډرس ویني چې ټول قیدیان نارې لګوي او هغوی غواړي چې زموږ دا سزا کمه کړي او اوس دلته دا بلیکي او پینو دوی پسې خاندي چې د دې دا خوب به خوب پاتې شي ولې چې حکومت زموږ خبره کلم نه مني او هغې نه پس دا بوني ډاکټر انډرس له واپس راشي او د هغه د غاښونو چک کولو په بهانه باندې دله څه کاغذونه ورکړي او ورته ووایي چې په دې څه لیکل وکړه خو په ګس لاس باندې ولیکه ځکه چې ستا دا لیکل څوک ونه پېژني او اوس دلته انډرس هم د ده خبره ومني او هغه په هغه کاغذونو باندې لیکل کوي چې دا په دې ټولو قیدیانو کې تقسیم کړي چې ټول را یوځای کړو او په هغې دوران کې بلیکي ده د خپله قصه کوي او ورته وایي چې زه به زر د دې جیل نه وځم او زما خپل خاندان ډېر زیات خوښ دی او زه به هغې سره یو خوشحاله زندګي شروع کړم او په سبا باندې سګارډ راشي بلیکي بوتلو دپاره ولې چې دوی ته په کچن کې د سورنګ کنستلو ثبوت ملو شو او هغې ته لګېدو چې دا کار د بلیکي دی او لږ وخت پس وارډن د بلیکي ملګرو له راشي ورته ووایي چې د انټروګیشن په دوران کې بلیکي ته هارټ اټیک وشو او مړ شو خو دلته انډرس او پینو ته پته وه چې دا کار د دوی دی ولې چې دوی ته دا شک و چې بلیکي د تښتېدو کوشش کو او انډرس چې دا هر څه وګوري نو ډېره زیاته غوسه ورشي او هغه سره چې کمې پرچې وي هغه په دې جیل کې دی ویشتل شروع کړي چې دې سره ګارډ دا وویني نو ده پسې راشي او دی ډېر زیات ووخي او د یو تیارې کمره کې بند کړي چې یو هفته پس یې روباسي او ده سره میلاوېدو دپاره لوسیا راغلي وي او د لوسیا اصل کې دا انډرس خوښ وي دا ځکه دله د میلاوېدو دپاره راځي او لوسیا انډرس له د اخبار یو ټوکړه ورکړي چې په هغې کې د قیدیانو د حق باره کې خبرې لیکلي شوي وي او دې سره دا خبره خو صفا وه چې د ملک دا ماحول بدلیږي او په سبا باندې موږ په سپین کې خلک د دې جیل نه بهر وینو چې هغوی د قیدیانو د حق دپاره احتجاج کوي او هغوی د چرګې په مدد باندې دې پولیسانو له یو میسج ورکړي او هغوی چې دا میسج وګوري نو هغې کې دا لیکلي وي چې د دې قیدیانو سزا کمه کړي او دې نه پس موږ پینو وینو چې هغه ته دا لګېدو چې دا احتجاج هسې فضول دی خو هغه چې په دې ملک کې د دې دومره خلکو سپورټ وویني نو هغه اوس دا فیصله وکړي چې زه په دې احتجاج کې شامل شم او هغې نه پس پینو د یو کیمپو نومي سړي له میلاوېدو دپاره لاړ شي او هغې سره د هغه ټول ملګري د دې جیل نه روباسي ولې چې دا کسان د وارډن جاسوسان وو او اوس وخت تېرېږي او کال د 1977 راغلو او دا وخت د الیکشن هم وي اوس چې د دې هر څه نه خبر شي نو پینو انډرس او بوني یو قیدي له میلاوېدو دپاره راشي چې د هغه نوم ماربیلا و چې دې کې ورته پینو ووایي چې موږ سره په دې پارټۍ کې شامل شه نو دلته ورته ماربیلا صاف مننه وکړي او ورته ووایي چې زه په دې جیل کې د سکون زندګي تېروم او ما ته د سهولت هر څه میلاویږي نو دې دوران کې ورته پینو یو ګوتمه وښیي او ورته ووایي چې څنګه دې ګارډ ستا زوی بې رحمۍ سره قتل کړی نو دلته چې ماربیلا دا خبره واوري نو ډېر زیات وجاړي او هغه اوس وایي چې زه به د دې ګارډ نه د خپل زوی بدله ضرور اخلم او اوس ماربیلا دوی سره ملو شي او دې نه پس هغوی د هغه ځای نه لاړ شي او دې نه پس موږ ګارډ زپینو په کمره کې وینو چې د هغه کمره ته هېڅ نه هېڅ کړي او د هغه ټول کتابونه وسوځوي او په سبا باندې دې قیدیان
قیدیانو کې خوراک تقسیمو چې په دې کې یو قیدی په خپل کمره کې تیزی سره چغې شروع کی چې دې کوله دا وارډن څنګه ورشي نو دې دوران کې د قیدی د دې ګارډ نه د تمانچه په زور واخلي او ولټا هغه په جیل کې واچي او دینه پس پینو انډریوس او بونی هغه په دې جیل کې هر طرف ته اور لګاو او ډیر زر په دې جیل کې هر طرف ته نارې شوې او هغه ډیر زر د جیل د چت ته ورختل او خپل احتجاج شروع کړو چې په دې دوران کې به پولیس په دې حمله مو کی هغه خپل احتجاج جاری وساتي او د جیل نه بهر چې کم خلک موجود دي هغه دوی سره په دې احتجاج کې پورا یو ځای ولاړو نو چې د جیل دا وارډن دا هر څه ویني نو هغه د قیدیانو شرطونه منلو لپاره تیار شي او هغه بونی او انډریوس خپل افیس ته راغواړي او ورته وایي چې موږ تاسو شرطونه لپاره تیار یو خو تاسو اول دا احتجاج بند کړئ نو هغه راشو د قیدیانو ته وایي او دا احتجاج بند کړي او په دې دوران کې یو قیدی دا جج او پیجني چې کم جج به د دوی شرطونه منل او دلته دا خلاصه کیږي چې دا جج نه دی بلکې دا یو بل جیل وارډن دی او دې کې دا قیدی وایي چې دا د بل جیل وارډن دی ځکه چې دې قیدی په دغه جیل کې وخت تیر کړو چې په کم کې دا وارډن نو دلته انډریوز او بونی پوه شو چې د وارډن موږ سره دوکا وکړه او هغه اصل کې غوښتل چې دا احتجاج ودري او دینه مخکې چې د قیدیانو سکول په دې کې د پولیس یو فورس راشي او دا ټول په وهلو باندې خپل جیل ته ولېږي او په هغه شپه باندې وارډن بونی او انډریوز خپل افیس ته راغواړي او هغوی له یو ډاکومنټ ورکړي او هغه ډاکومنټ په مطابق باندې دوی به په دې ډاکومنټ ساين کوي چې دا وارډن به دوی یو بل جیل ته لیږي او د دې سزا به صرف 2 کاله وي او کو دوی په دې ډاکومنټ باندې ساين نه کو نو په جیل کې چې څومره دنګې فساد وشوي د هغې الزام به دې په دې باندې ولګي چې دې سره به د دې 10 کاله قید نورم زیات شي دا افر خو اصل کې خو دلته انډریوز د افر قبول نه کی ولې چې انډریوز وی چې خپل مرګرو سره دوکه نشم کولی او اوس په سبا باندې چې انډریوز وګوري نو بونی یو بل جیل ته لیګو ولې چې هغه ډاکومنټ ساين کړو او یو شپه ګارډز راغل او پینو او انډریوز په گاډي کې واچول او یو بارسلونا نومي جیل ته لیګل چې هغه په دې ملک د ټولو نه خطرناک جیلو چې دوی څنګه د جیل ته رادنه کې دوی لستنی ووخي او هغه نه پس دا ګارډ پینو او انډریوز ډیر زیات ووخي او هغه له دمکیم ورکو ورته وی چې په دې جیل کې دا احتجاجونه بند کړي خو د دومره وهلو خوړلو نه پس هم هغه وی چې موږ به دا احتجاج کوو او اوس د دې وهلو د وجې د دوی طبيعت ډیر زیات خراب شي نو دوی د جیل په هسپتال کې اډمیټ کی او انډریوز دلته د ډاکټر ته د دې جیل باره کې وی چې دلته څومره ظلم زیاتی کیږي او موږ واپس خپل زوړ جیل ته ولېګا نو دلته چې دا ډاکټر د انډریوز حالات ویني نو هغه په دمانه ترس راشي او هغه یو ریپورت جوړ کړي او دوی واپس خپل زوړ جیل ته ولېږي او اوس پینو او انډریوز خپل جیل ته راشي چې هلته د دې د مرګري دوی وویني نو دوی ډیر زیات خوشاله شي او اوس دوی واپس خپل احتجاج شروع کی د جیل اختیاراتو خلاف او دا غي اصل کې مقصد داو چې موږ د عوامو په نظر کې راشو چې هغه په حکومت باندې دباو واچي او زموږ د شرطونه ومني او دینه پس یو سیاسي سړی هغه د جیل ته راشي او هغه انډریوز سره ملو شي هغه نه د دې جیل باره کې تپوسو کی نو سوته انډریوز هم د دې جیل باره کې وی او ورته وی چې د دې جیل وارډن ډیر زیات ظالم دی او هغه په قیدیانو باندې ډیر ظلم زیاتی کوي چې دې سره دا خبره په خار کې خوره شي او اوس ټول عوام د دې قیدیانو د حق د پاره روزي او یو ورځ انډریوز یو روبي نومي قیدی یو ګارد سره وویني او دینه پس انډریوز د دې احتجاج باره کې خپل مرګرو سره لګي چې دوی کې روبي راشي او دا ماربل په چاکو باندې وخی او هغه مړ کی او دراصل د ګارد روبي ته ویلیو پتا ماربل مړ کو نو هغه په کمره کې چې څومره سامان پروت هغه تا غشتې شي نو هغه هم دغه سوکي خو هغه انډریوز څه نقصان ورونه رسي او اوس ورځ تیریږي او ټیم هم د الیکشن راغلو او چې الیکشن ختم شونه پدې کې سرکار د قیدیانو شرطونه منلو نه منع وکي چې د سره انډریوز او نور قیدیان دا خبره ورونو ډیر زیات خفه شي او هغه ځا احتجاج هم بند کی او اوس انډریوز خپل کمره کې ناس یو ډیر زیات خفوي او هغه به چې زبوس ټول ژوندۍ په دې جیل کې تیروم او اوس چې پینو انډریوز خفو ویني نو د کور د پینو د یو بل ترکیب باره کې خبر وکي او هغه د په دې جیل کې یو زوړ لیفت طرف ته راولي چلته دوی هغه ځای ته ورسي او لاندې راکوشي نو هلته یو بیسمنټ وي نو دلته ورته پینو دوی چې په دې ځای کې موږ سورنګ وباسو او د نالې په لار باندې موږ د دې ځای نه وځو خو موږ به دا کار په 3 هفتو کې کوو ولې 3 هفتې پس په دې جیل کې د مرمت کار شروع شي او بیا به موږ په دې جیل کې همیشه د پاره بند شو خو دلته انډریوز سره دا یروي چې د کودای په دوران کې ګارد د کودای د आवाज ووریدو نو دلته ورته پینو وی چې فکر مکوا زه به هر د قیدیانو ته يم چې فوټبال کوي چې داغه د شور د وجبه مونږه د کودای کو او داغه आवाज به دا ګارد ناوري او دی کې پینو او انډریوز ډیر زر خپل کار شروع کی او یو ورځ د کنستلو په دوران کې روبي او داغه مرګري ال تر ورسي چې هغه دوی تورن کنستلو باندې وویني نو په دې دوران کې انډریوز مجبورن بوزي په خپل پلان کې شاملې او یو ورځ د انډریوز وکیل انډریوز سره ملاویدو د پر راغله ورته وی چې سا کیس په مونږه دوباره کولو کو نو دې کوته انډریوز انکار وکي ورته وی چې زما په حکومت باندې بيخي باور نشته او اوس ډیر ورځ د کنستلو نه پس دوی د جیل په د بیسمنټ کې یو سورنګ جوړ کی چې هغه به دوی د دې جیل نه بهر وباسي او اخر کار اوس هغه ورځ راغله چې دوی به د دې جیل نه تختی او د دوران کې پینو انډریوز له کپڑے ورکی چې بهر په دوی باندې سوکشکونه کی او دوی په عام خلکو کې ملو شي او دوی نه پس دوی په سورنګ کې رادن نشي چې لږ وخت پس دوی بهر روزي او سیده یو بس اوخي چې هغه بس کې کینی خو بدقسمته سره روبي او دغه مرګري پولیس اونیسي او 100 غنټه سفر کول نه پس پینو انډریوز یو بل خار ته ورسي چې دوی یو
بل ته الوداع وي او په خپل لار باندې روان شي. اوس چې انډروز خپل لاس د جیب کې ورکی نو پاره کې پیسې وي او در اصل پونې د در لپاره پیسې او یو نوې آی ډي پریخي وي چې د سره د خپل نوې ژوندۍ شروعات وکړي. چې د سره انډروز دا وګورو نو هغه ډیر زیات خوشاله شي او هغه نه پس هغه لوسیا لراشي چې هغه د سره نوې ژوندۍ شروع کړي او د سره دا کہانی ختم شو. کو تاسو دا کہانی خوښ شوي نو دا ویډیو در سره لایک کړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ.